أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما. دی آیت مبارکه کی دا اهل کتابو اتم خباست بد صفت ذکر کی نو فرمای ومن اهل الكتاب او زنی د اهل کتابنا من هاغ خلق ته ان تأمنه کچری امانتدار جوړ کی تدلرا بقنطارن پر ډیرو خزانو سرا قنطار ډیر خزانه یؤدیه الیک نو ادابه کی تا تا یعنی په اهلی کتاب کې دسی خلقوم شته کته ډیر لوی سرمایا داغه سرا د امانت په تور باندې کیدي نو هغه بتا تا هغه ادا کی ومنهم او زنی د دوینا د دې اهل کتابنا من هغه سوکتی ان تأمنه بدینارن کچری امانتدار جوړ کی تدلرا په یو دینار سره یعنی یو دینار و سره تا امانت کې خودو لا یؤدیه الیک نو نه ادا کی دا تا تا دغه یو دینار چې دی تا سره امانت کې خودو دغه یو دینار به بیا ته داغه نوی نه الا ما دمت علیه قائما الا مگر ما هغه وخت دمت علیه قائما چې شی ته همیشه د پاره په د باندې ولاړ چې هر ټیم وته ته ولاړې په دروازه باندې زماغه دینار را چې ډیر ستړی دی کوی بیا به تعالی غ دینار در کی ورنه دسی په اسانه نه ورکي اگر چې یو دینار ولی نه نو ګوي چې ځینې خلک پکې دومره آغا غرزیدل خلق ته په معاملاتو کې چې یو دینار ته مړ نه شي ټینګولی نو د مخکې آیت کې د دوی دینی او اخلاقی خباستونه بد عادتونه بیان کړل نو دې آیت کې د دوی مالی او یعنی مالی معاملات پای کې د دوی دا بد صفت ذکر کړلو چې ځینې پکې خلق هم دي البته ځینې پکې داسې هم دي نو فرمای ذالک د دوی دا بد عادت چې دی چې د چا یو دینار درهم دا هم چې دی نو هغه دې ته زړه نشي ټینګولی دا د سوجې نه د هغې وجې ذکر کوي ذالک دا عادت چې دی بانهم د دې وجې نه یقینا دوی چې دي قالو وی لیس علینا فی الامیین سبیل په مونږ باندې د امپړو په مال کې د امیانو په مال کې په مونږ باندې څه ګناه نشته دی دا خو بس مونږه یعنی دا امیان دي دوی بزان ته ابناء الله وي مونږ د الله هغه الواد یو مونږ الله والیو د پیغمبرانو الواد یو نو دا باقی خلک چې څومره دي دا زمونږه مریان دي زمون غلامان دي او د غلام مال شي دا د آقا مالی نو د دوی مال کومږه خورونو دا زموږ لپاره حلال دی نو دا یعنی یو طرف ته پردې مال خوراک بیا هغه پردې مال حرام هم نه ګڼل
بلکې هغه د ځان دپاره حلالول دا دوه ګناهونه شو پردی مال خوراک دا یو ګناه ده او بیا هغه ځان دپاره حلالول چې بای دا چونکې امیان دي نو د دوی مال که مونږ خورو نو دا زموږ دپاره د مور پی دي بالکل حلال دي نو دا دویم قباحت دی نو فرمایي چې دا مالی طور باندې اخلاقی طور باندې دومره ارتاو شوی خلق دی نو دوی وایي چې په موږ باندې د امیانو په مال کې څه ګناه نشته دی ویقولون علی الله الکذب او دوی په الله باندې دروغ وایي یعنی د دې خبرو نسبت دوی دین طرف ته کوي چې مونږه ابناء الله یو او مونږه د پیغمبرانو الواد یو نو زمونږ د پاره د امیانو په مال کې څه ګناه نشته دا دوی باقاعده یو دینی هغه قاعده کلیه جوړه کړې ده او څه وخت کې بعض خلک هغوی به هم زمونږ په دې زمانه کې ځینې شدت پسند د خلکو به دا خبره کوله چې من کان لله نو کان الله له څوک چې د الله شو نو الله تعالی د هغه شو او دا پوره کائنات چې دی دا د الله دی زموږ دپاره دا ټول هغه مباح دی که مونږ د چا نه مال الو او که هر څه کوو داسې خبره به ځینو شدت پسند د خلکو کوله نو فرمایي چې دوی په الله باندې دروغ وایي وهم یعلمون او دوی ته د دې خبرې پته هم ده چې په الله باندې یعنی دا مونږ چې کوم خبره کوو دا غلطه ده او غلطه خبره په الله باندې کول دا ګناه ده د دې دواړو خبرو دوی ته علم و داسې نه چې ناپوهه و نه پوهېدل داسې نه وه دا ورته هم پته وه چې مونږ دا خبره غلطه کوو او دا ورته هم پته وه چې په الله باندې دروغ ویل ګناه ده د دې باوجود یې داسې کوله بله ولې نه من هغه څوک اوفا چې پوره کړل دا بعهده وعده خپله مخکې دې آیت مبارکه کې د اهل کتابو دوه قسمه خلک ذکر کړل یو هغه دی چې هغه امانتدار دی نو د هغه امانتدارو دپاره په دې آیت کې بشارت ذکر کوي نو فرمای بلا ولنا من هغه څوک اوفا بعهده چې پوره کړل د خپل وعده امانت واپس امانتدار ته ورکړلو ادا کړلو واتقا او پرهیزګاري وکړله د الله نه ویریدو چې بای دا امانت ته دا ادا کول غواړي فإن الله يحب المتقين یقینا الله تعالی پرهیزګاران خوښوي کوم خلک چې د الله نه یریږي او د الله تعالی د قانون خیال ساتي او امانتونه ادا کوي نو الله تعالی داسې خلک خوښوي نو په دې کې متقین هغه اسم ظاهر ذکر کړلو د دې دپاره چې دا خبره کول چې دا اهل کتاب دي دا الله تعالی خوښوي دا پلانې قوم د جدا خوښوي داسې نه ده الله تعالی نه د یو قوم سره څه تخصیص تلی او نه یې د یو نسل سره څه تخصیص تلی د الله تعالی خو صرف هغه پرهیزګار کم خلک چې څومره زیاته تقوا ده نو هغه د الله تعالی په نسبت باندې زیات عزتمند دی او د الله په نسبت زیات خوښ دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم په تاسو کې زیات عزتمند د الله تعالی په نسبت باندې هغه څوک دی چې کم په تاسو کې زیات پرهیزګار دی او پرهیزګاری دا د ګناه نه بچ کېدو ته وایي ګڼو نفلونو ته او ګڼ ذکر اذکار ته پرهیزګاری نه وایي
ان الذين يشترون بعهد الله. دی آیت کې د پرهیزګارانو لپاره بشارت ذکر کو، نو دی ورپسې آیت کې د دغه خیانتګرو لپاره د امانتدارو لپاره بشارت ذکر شو. نو دی آیت کې اوس د خیانتګرو لپاره تخویف ذکر کوي، هغوی ته زورنه ورکوي د آخرت په باره کې. ان الذين یقینا کسان یشترون چې دوی اخلي بعهد الله په وعدو د الله تعالی باندې، و ایمانهم او په قسمونو خپلو باندې، ثمنا قلیلا دنیا چې دا ډیره معمولی ده دا اخلي، یعنی چا سره امانت کې خودلو نو دې قسمونه اخري او دا به تا ته ادا کومه، او بیا دغه وعده چې کم د کړی وه د واپس ادا کولو او قسمونه یې خوړلي وو، نو بس هغه وعدې خیالي مو ونه ساتو، د قسم خیالي مو ونه ساتو، هغه دنیا چې وه هغه پیسې هغه امانت هغه یې واغستلو. اولئک دا خلک چې دی لا خلاق لهم نشته دی د دوی د پاره برخه فی الاخرت په آخرت کې، په آخرت کې د دوی د پاره د ثواب صبرخه نشته دی. ولا یکلمهم الله او نه به د دوی سره الله تعالی خبرې وکړي، ولا ينظر الیهم او نه به دوی ته وګوري یوم القیامت د قیامت په ورځ، ولا یزکیهم او نه به پاک کی دوی. دا ډیر سخت وعیدات د دوی د پاره ذکر شول چې په آخرت کې د دوی د پاره صبرخه نشته، نه به الله تعالی د دوی سره خبرې وکړي، نه به الله تعالی دوی ته د رحمت په نظر باندې وګوري او نه به دوی پاک کی. جهنم ته چې کم خلق زینو یا به کافر یا به مسلمان، کافر چې دی اخو جهنم ته د سزا پته ورځي، او مسلمان چې به جهنم ته ځي دا به د صفایۍ دپاره ځي، د ګناهونو د وجې نه چې په ده کې کم هغه په جسم کې کم زیږونه جوړ شوي دي، د ده کم غلط مزاج جوړ شوی دی، د ده کم غلط عادتونه جوړ شوي دي، نو هغه به وسېځلی شي، نو هغه به ترې صفا شي. نو د یو مسلمان جهنم ته تلل دا به د صفایۍ دپاره وي، خو چې کله یو مسلمان جهنم ته ځي او د هغې نه مقصد صفایي نه وي، نو بیا مقصد دا شو چې دی به هلته کې همیشه وي. نو فرمایي چې نه به پاک کی دوی لره الله تعالی، د دوی جهنم تلتل به د صفایۍ دپاره نه وي. ولهم عذاب علیم او د دوی دپاره ډیر دردناک عذاب دی. ومن اهل الكتاب ځینې د اهل کتابونه من هغه څوک دي ان تأمنه کچرې امانتدار جوړ کې ته ده لره بقنطارن په ډیرو خزانو سره یؤدیه نو ادا به کي دغه الیک تا ته. ومنهم او ځینې د دوی نه من هغه دي ان تأمنه کچرې امانتدار جوړ کې ته ده لره بدینارن په یو دینار سره لا یؤدیه نو نه ادا کوي دی لره الیک تا ته الا مگر ما هغه وخت دمت علیه قائما چې شي ته په ده باندې همیشه ولاړ. ذلک دا بانهم د دې وجنه یقینا دوی چې دی قالو وی لیس نشتره علینا په مونږ باندې فی الامیین په امیانو کې سبیل سلار سګنا ویقولون او وی دوی علی الله الکذب په الله باندې دروغ وهم یعلمون او دوی پوهیږي. بلا ولنا
من هغه څوک اوفا چې پوره کړلو بعهده وعده خپله واتقا او پرهیزګاري وکړله فإن الله نو یقینا الله تعالی چې دی يحب المتقين خوښي پرهیزګاران لره ان الذين يقيننا کسان یشترون چې اخلي بعهد الله په وعده د الله باندې و ایمانهم او په قسمونو خپل باندې ثمنن قليلا قیمت لګ اولئک دا خلک چې دی لا خلاق لهم نشته د صبرخه د دوی لپاره فی الاخرة فآخرت کې ولا یکلمهم الله او نه به خبرې وکړي د دوی سره الله تعالی ولا ينظر الیهم او نه به وګوري دوی ته یوم القیامت په ورځ د قیامت ولا یزکیهم او نه به پاک کی دوی ولهم عذاب علیم او د دوی لپاره دردناک عذاب دی الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار موږ ته قرآن پاک سم مجبوج را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين